سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو برته روغ جوړ وای. دا دوستانو اخر هم همسټر کمباټ ویډرا پیل شوه. هغه غټ پروجیکټ چې موږ تاسو له ډېره وخته پکې کار کوو، د نړۍ اول نمبر تر ټولو غټ ایر ډراپ چې په ټیلیګرام کې وړیا ورکول کې دا گیمینګ پروجیکټ همسټر کمباټ اخر هم دغه ویډرا پیل شو چې موږ تاسو په بېصبرۍ سره ورته منتظر وو. نن د سپټمبر 14 ده او نن ورځ دوی رسما د ویډرا آپشن اضافه کړی دی. تاسو کولی شئ خپل ویډرا ترسره کړئ. تاسو ته ښکاره معلومه ده چې همسټر کمباټ په اړه بایبیټ، اوکیکس او نورو غټو ایکسچینجونو د لیست کېدو اعلان کړی، خو بایننس پاتې و. پرون ورځ بایننس هم اعلان وکړ چې همسټر کمباټ به د سپټمبر په 26 تاریخ باندې لیست کوي او دا تقریبا ساعت مخکې همسټر کمباټ نوی اپډیټ راوست. په هغه اپډیټ کې دوی خپل بایننس اضافه کړ، ویډرا آپشن ورته اضافه کړ، ټون کیپر یې اضافه کړی دی، بایبیټ یې اضافه کړی دی او اوکیکس هم یو بل آپشن هم زیات شوی دی. هغه د کسانو لپاره دی څوک چې په دغه پاتې آپشن نه لري، بایننس ته ویډرا نشي کولی، یا اوکیکس ته نشي کولی، بایبیټ ته نشي کولی، یا هم دوستان دوی ټون کیپر ته نشي کولی. هغوی لپاره یو بل جلا آپشن اضافه شوی دی. یا د کوم ایکسچینجونه دوی اعلان کړي دا په دوی هیواد کې کار نه کوي، دوی لپاره یو بل جلا آپشن اضافه شوی دی چې کیوایسي ته هم ضرورت نشته. تاسو ترې ویډرا کولی شئ. 15 آپشن د ویډرا اضافه شوي دي، هر څوک کولی شي ویډرا وکړي. هغه کسان چې بایبیټ، بایننس یا اوکیکس دغو څخه یو ایکسچینج لري هغه کولی شي دغو ته ویډرا وکړي. خو که دا نه لري تاسو کولی شئ ټون کیپر ته هم وکړئ. هغه کسان چې افغانستان کې دي اول که بایننس لري بایننس ته ویډرا وکړئ، تر ټولو اسانه دی. دوهم که بایننس لري بایبیټ ته وکړئ. اوکیکس خو صرف په افغانستان کې کار نه کوي. راځم په دغه ویډیو کې پوره طریقه درته ښایم. نن د سپټمبر په 14 تاریخ باندې ټولو ایکسچینجونو ته ویډرا پیل شوه او د سپټمبر په 21 تاریخ په دغه ویډرا پای ته ورسیږي. تر دغه وخته پورې تاسو کولی شئ خپل ایکسچینج ورسره کنیکټ کړئ، یعنې خپل ایکسچینج په دې مطلب خپل بایننس ورسره کنیکټ کړئ، خپل بایبیټ، اوکیکس یا هم خپل ټون کیپر ورسره کنیکټ کړئ. طریقه ټوله په دغه ویډیو کې درته ښایم، خو یو مهمه غوښتنه تاسو څخه کومه چې زما ټیلیګرام ضرور درسره جوین کړئ. ډسکرپشن کې لینک شته، ځکه د دې په اړه زه اپډیټ معلومات ته هر وخت هلته اپلوډ کوم. هر وخت زه دلته په یوټیوب باندې ویډیو نه شیر کوم. دغه څومره اپډیټ معلومات چې دي هغه د همسټر په اړه یا نور چې دغه پاتې 7 ورځو کې راځي یا پاتې 14 ورځې د لیست کېدو لپاره پاتې دغه نه مخکې چې کوم اپډیټونه راځي ټول معلومات زه تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل باندې شیر کوم. راځئ د موبایل سکرین ته چې تاسو ته پوره طریقه در وښیم. ښه دوستانو، دغه د ما خپل موبایل کې خپل همسټر کمباټ اکونټ راخلاص کړ. تاسو چې کله دغه راخلاص کړئ دلته دا زما دوهم اکونټ دی. دلته په دغه لاندې ایر ډراپ اپشن چې کوم ښکاري، دلته چې کوم لاندې دغه ایر ډراپ بټن ښکاري په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دلته موږ سره 15 اپشن زیات شوي دي. لومړی بایننس ویډرا لپاره تاسو ضرور ده چې بایننس اکونټ مو جوړ کړی وي، کیوایسي مو هم پاس کړی وي. اوکیکس ته هم باید تاسو اکونټ جوړ او کیوایسي هم بشپړ کړی وي. بایبیټ ته هم تاسو باید اکونټ جوړ او کیوایسي هم پاس کړی وي. او ای بی آی ایکسچینج دا نوی ایکسچینج پکې اډ شوی دی. هغې لپاره نه کیوایسي ته ضرورت شته او نه ګاز فیس ته ضرورت شته. تاسو مستقیما هغه ته اسانه ویډرا کولی شئ. وروستی اپشن چې دا نو کیوایسي انچین ایر ډراپ ده. انچین په دې مطلب چې تاسو خپل ټون کیپر ولرته خپل ټیلیګرام ولرته ویډرا کولی شئ. هغه لپاره کیدای شي ګاز فیس وغواړي، خو دوستانو هغه چې د کیوایسي ته ضرورت نه لري. نو دوستانو دې لپاره اوس هغه کسان چې خپل بایننس لري بایننس څنګه ورسره کنیکټ کولی شو، بایننس طریقه هم درته ښایم. خو دوستانو ځینې کسانو غلطي کړې ده، ما خپله هم کړې ده په لومړي اکونټ کې. دلته چې په انچین باندې کلیک واخلئ، په دغه اپشن باندې دلته تاسو کلیک واخلئ. دغه ځای کې تاسو ته یو اپشن راځي سیټ ډیفالت ویډراول اپشن. که چېرته تاسو دغه اپشن انتخاب کړئ بیا تاسو نشئ کولی خپله ویډرا ترسره کړئ. ګورئ دلته دوی خپل په رسمي اعلان کې ویلي دي تاسو کولی شئ دغو ایکسچینجونو ته ویډرا وکړئ. که چېرته تاسو یو واره ویډرا یو اپشن انتخاب کړئ نشئ کولی بیا چینج کړئ. دغه ستاسو وروستی چانس ده چې صرف یو ویډرا اپشن انتخاب کړئ. نو دوستانو دلته به تاسو څه کوئ، دا اپشن به نه انتخابوئ. که چېرته دوستانو تاسو اول خو والیټ دقیق وګورئ چې تاسو والیټ سم والیټ سره کنیکټ دی یا نه. نو دوستانو بله خبر دا چې تاسو که سم والیټ نه وي انتخاب کړئ دغه ځای نه چینج کولی هم شئ. خو هغه کسان چې بایننس نه لري بیا دغه اپشن انتخاب کلیک کړئ. دا اپشن هغه وخت تاسو کلیک کړئ چې تاسو بایننس نه لرئ. که بایننس لرئ بیا دا مه کلیک کوئ. نو راځو دوستانو دلته به تاسو راشئ په ایکسچینج بټن باندې کلیک وکړئ. زه بایننس لرم، بایننس هم دغه طریقه ده، د اوکیکس هم دغه طریقه ده. کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ دلته تاسو ته وایي ډو یو هیو ان بایننس اکونټ، تاسو بایننس اکونټ لرئ. نو دلته که تاسو لرئ ښه خبره ده، که نه لرئ جوړولی هم شئ. ډسکرپشن کې مې ویډیو ته اچولی دی، هغه طریقه یې جوړ کړئ. باید کیوایسي هم بشپړ وي، یعنې په خپل تذکیرې سره خپل بایننس اکونټ ویریفای کړئ. دلته راشئ یس آی هیو اټ په دغه کلیک واخلئ. دلته تاسو ته ښکاري دوستانو د سپټمبر په 14 په 14 بجې یو ټي سي ټایم باندې ویډرا پیل شوې ده او دوستانو د سپټمبر په 21 په 8 بجې یو ټي سي وخت باندې به دغه ویډرا ختمیږي. د اپډیټ معلومات به تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل کې شیر کوم. نو دوستانو د دې لیستینګ چې کوم دی
نو ګورئ دوستانو کنفرمیشن بایننس ته په 24 تاریخ باندې تاسو ویډرا رسیږي. نو دلته به تاسو خپل ادرس پیسټ کړئ، خپل بایننس څخه به د همسټر ادرس راواخلئ. زه راځم بایننس کې اوس ادرس راخلم. نو زه راځم خپل موبایل کې بایننس راخلاصوم. کله چې تاسو بایننس راخلاص کړئ ته به راشئ په دغه والیټ اپشن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. والیټ باندې مو کلیک واخیستئ، بیا راشئ دغه سپاټ والیټ تاسو ښکاري په دغه کلیک واخلئ. دلته راشئ په د ډیپوزیټ اپشن چې کوم ښکاري په د ډیپوزیټ باندې کلیک واخلئ. دلته به تاسو د سرچ کې ورته ولیکئ HMSTR همسټر، صرف همدغه سمبول به تاسو ولیکئ. د همسټر کمباټ به تاسو راشئ دا به کلیک کړئ. کله هم دا کلیک کړئ دلته به راشئ په دغه ټون کواین باندې کلیک واخلئ او دلته تاسو ته وایي چې ګورئ تاسو چې کله ډیپوزیټ کوئ ټاګ میمو به دواړه تاسو پیسټ کوئ. یو دغه ادرس دی. ګورئ دوستان دغه ادرس زموږ تاسو د ټول یو شان دی، خو زموږ تاسو فرق چې دی په دغه میمو کې دی. نو راشئ دغه ځای د ادرس کاپي کړئ. ادرس مې چې کاپي کړ دلته راشئ په دغه ځای کې تاسو ورته پیسټ کړئ. زه ګورئ دا پیسټ کوم، تاسو به ادرس پیسټ کړئ. ادرس پیسټ کړئ. اوس دغه میمو چې کومه ده دا ډېره ضرور ده، دا درنه هېره نه شي. که چېرته هم دا هېره کړه بیا تاسو ته ویډرا نه رسېږي. ګورئ دغه دا به تاسو ضرور کپي کوئ، په یاد ولرئ دا به دغه ځای نه کپي کړئ او د لاندې دوهمه برخه کې به تاسو ورسره پیسټ کړئ. که چېرته تاسو دغه پیسټ نه کړئ تاسو ته ویډرا نه رسېږي. دغه دوستانه موږ وکړ. راشئ په سیو چوز اپشن باندې کلیک واخلئ. نو دلته پروسیسینګ کېږي دوستانو، خو دا په یاد ولرئ چې بایننس کې اوس په همسټر کې اوس هم اپډیټ روان دی او د چا راخلاصېږي نه همسټر اکونټونه، یعنی اپډیټ پکې روان دی. دلته لوډینګ اخلي، تاسو ته پورته ښکاري زموږ لوډینګ روان دی. د بل لوډینګ واخلي، خو که ونه شو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. په همسټر کمباټ کې څه اپډیټ روان دي او انشاءالله چې ژر به دا پای ته ورسېږي. تاسو په تمه اوسئ، زه به منتظر کېږم، خو دغه طریقه تاسو بالکل خپله ویډرا ترسره کولی شئ. نو دا طریقه چې ما تاسو سره وښوده، که ویډیو مو ښه وي لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم دغه طریقې څخه استفاده وکړي. مننه.